د الله جل جلاله له کوره وروسته یوازینی کور چې بې له دعوت او غوښتنې په ډاډه زړه ورتلای شي او هغوی دې په هر ځل لیدو خوشحاله کیږي هغه د مور او پلار کور دی. دا هغه کور دی چې ورتګ ته هیڅ د دعوت ضرورت نشته. هغه له اخلاص ډک ځای چې آن کیلي او اختیار له تا سره وي. هغه کور چې ستا لیدو ته هر وخت سترګې په لار وي. دا هغه کور دی چې ستا د ماشومتوب خوږې خاطرې هلته خوندي وي. د مور او پلار کور هغه کور دی چې دسترخوان یې همیش له مینې ډک او له ریا پاک وي. هغه کور چې کله ورشي وی ویني او دغه په مینه کتل او له هغوی سره نرمې خبرې کول هم ستا لپاره عبادت حسابیږي. هغه کور چې کله ور نشي درپسې خفه کیږي او یادوي دې. هغه کور چې پکې مور او پلار خپل وخت او ځواني د دې لپاره تیره کړي وي چې د خپل اولادونو د ژوند تیارې پرې رڼا کړي. او بالاخره د مور او پلار کور هغه ځای دی چیرته چې د هغوی د آواز په اورېدو هم ستا د ژوند ټوله ستړیا ختمیږي. د الله جل جلاله له کوره وروسته د مور او پلار په کور کې ډیر سکون پروت دی. په خپل وخت د دغو سپېڅلو کورونو په قدر پوه شئ، ځکه نن سبا ډیر ژر ناوخته کیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.